هغه ذات چې ستاسې لپاره یې ځمکه هواره تابع کړي، ګرځئ د هغې په سینه باندې او خورئ، د الله رزق او د همغه لور ته مو بیرته ورتګ دی. آیا تاسې سره دا یره نشته هغه ذات چې اسمانونو کې دی هغه به تاسې په ځمکه کې خښ کړي او بیا به دغه ځمکه په ناڅاپي ډول ولرزیږي؟ آیا تاسې سره دا یره نشته هغه ذات چې په اسمانونو کې دی هغه به په تاسې کاڼي ورونکې هوا راولېږي او بیا به تاسې ته معلومه شي چې زما خبرداری څنګه و؟ له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو دروغجن ګڼلي دي خپل پیغمبران، نو وګورئ چې زما نیوکه څنګه سخته وه. آیا دغه خلک له ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرې غوړونکي ټولونکي نه ویني؟ د رحمان نه پرته بل هیڅ څوک نشته چې هغوی په هوا کې ټینګ کړي وي. هغه په هر شي باندې نظر لرونکی دی. وښایاست چې تاسې سره څه راز لښکر دی چې د رحمان په مقابل کې تاسې سره مرسته وکړی شي؟ حقیقت دا دی چې دغه کافران غولیدلی دي. یا هم وښایاست چې څوک تاسې ته رزق درکوی شي که رحمان در باندې خپله روزي بنده کړي؟ په اصل کې دوی په سرغړونه او له حق نه په تېښتېدو باندې ټینګ شوي دي. ښه فکر وکړئ، کوم څوک چې پړ مخې روان وي هغه د صحیح لار موندونکی دی، او هغه که جګه غاړه په سم هوار سرک باندې روان وي. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه هغه ذات چې تاسې ته یې د اورېدلو او د لیدلو قوې درکړې، فکر کوونکي او پوهېدونکي زړونه یې درکړه، خو تاسې بیخي کم شکر وباسئ. هماغه الله ده چې تاسې په ځمکه کې خپاره کړي یاست او د همغه لور ته ستاسې بیرته ورتګ دی. دوی وایي که تاسې ریښتیني یاست نو راوښیاست چې د قیامت وعده به کله پوره کیږي. دوی ته ووایه د دې علم له الله سره دی، زه خو یوازې په ډاګه خبردارونکی یم. بیا چې کله دوی هغه د قیامت عذاب نږدې وویني نو د دغه ټولو کافرانو مخونه به بدرنګ شي، او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دي چې تاسو یې غوښتنه کوله. دوی ته ووایه تاسې کله دا فکر کړی که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه څوک وژغوري؟ او دوی ته ووایه هغه ډیر مهربان دی، په هغه باندې موږ ایمان راوړی او په همغه باندې مو توکل کړی دی. ډیر زر به تاسې ته څرګنده شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې څوک لوېدلي دي. او دوی ته ووایه تاسې کله دا فکر کړی که چیرې ستاسې د څاګانو اوبه ځمکې کې ننوځي نو څوک دی چې تاسې ته پاکې اوبه راووروي یا راوباسي؟ السلام علیکم.